وزیر محمد یم د ملګرو استادانو ملکان ډویژن صدارت لرم. زمونږ د وسایلو د پښتونخوا موږ د اویاو کالونه په هر سټیج باندې دا خبره کوو چې زمونږ وسایل ډېر زیات ولوټلی شو، او دا بېشکه خبره ده چې زمونږ وسایل ډېر زیات ولوټلی شو، خو په ګراوند باندې زمونږ نیشنل پارټۍ یا زمونږ ګوند لکه زمونږ بجلی ده، نو موږ په کوم ځای کې په هغې احتجاج وکړو، لاړو او د وابډا هاوس مخې ته همدغه کېناوو چې زمونږ وسایل ولې ولوټلی شو. دویمه خبره، زمونږ چې څومره دلته کې لکه کشمیر کې دغه راووتو او هغې ورسره هغه هر څه ومنل، خو موږ په ګراو باندې ولې نه کوو احتجاج؟ دویمه خبره دا یو سوال دی سر. دویم سوال زما دا دی چې لکه څنګه زمونږ دا صوبه ولوټلی شوه په دې 11 کاله کې، موږ په کومه ورځ باندې ویل دي چې که دا څه دې ورکړه دا په اربونو ډالره په اربونو روپۍ دې دا صوبه قرضداري کړه، دا د پلار مال و دا به د چا نه سبا اخلي، دا به زما د وسایلو نه اخلي، د هغې لپاره موږ احتجاج نه دی کړی. ولې داسې دا مشره که نه چې احتجاج له به موږ په هغه وخت کې ځو چې یو مسله حل شوي نه وي. تاسو د 2010 د 13 آئینی ترمیم تاریخ ولولئ. په 2010 کې په 13 آئینی ترمیم کې یوازې بجلی نه، د ټولو وسایلو د ملکیت د حقوق او د رایلټۍ مقدمه د عوامي نیشنل پارټۍ ګټلې ده د 15 آرټیکلز په شکل کې. آرټیکل 157 آرټیکل 161 کلاس 1 کلاس 2 آرټیکل 182 کلاس 3 15 آرټیکل. غم دا دی، غم څه دی؟ احتجاج کوو، خو د احتجاج نه وړاندې د واک په ځای چې څوک ناست دی مسله او اختیار د هغه څه دی. په 2010 کې وفاقیت مات شو، صوبایي خودمختاري لاړه، کنکرنټ لیست د منځه ویوړل شو، 10 محکمې وې د وفاق څخه، تقریبا 14 وزارتونه محکمې صوبې له 14 زنانم پاتې دي. د بجلی مقدمه من ګټلې ده، خو چې په اختیار کې علي نو دا په احتجاج باندې نه کېږي. د اخیستو لار څه ده؟ د اخیستو لار د صوبایي حکومت سره د اختیار د هغه سره دی، منډیټ د هغه سره دی، هر څه کولی شي. اوس غم دا دی که نه چې د اختیار په ځای باندې پښتانه هغه خلک کېنوي او احتجاج ته موږ راوځو، نو څه به کوو؟ لکه احتجاج چې وکړو خو خبرې به بیا له چا څه کوو؟ ډي سي څه به کېنو، چیف انجینیر څه به کېنو، وزیر څه به کېنو که نه؟ نو چې کېنو د هغه ناستې نه وړاندې خو ما خپل وکیل لیږلی دی، خو ستا وکیل ستا مقدمه هلته نه وړاندې کوي. دې ملګري خبره وکړو د بجلۍ روپۍ د بجلۍ یونټ وایي په 80 روپۍ راکوي، او بله د ماربلو د یو کارخانې بل ما وکتو 800 روپۍ یونټ اف سی حساب کړی. عقل به م لیوني به شئ که دا کیسې مو اورېدې چې دا کم جبر روان دی په دې خاوره. ستا په کارخانه پسې 800 روپۍ یونټ ولې راولي؟ د دې لپاره دا کارخانه بنده شي، ستا کارخانې ته بم ولې اچول شي؟ تاسو خبرې وایي د پښتونخوا نیمې کارخانې بندې شي، صرف بمونه د لاسه، ټلیفونونه او صرف بجلی د لاسه. نو دا کارخانې څه شوي؟ دا کارخانې لاړې دا ټک نه ښکته لاړې. نو چې هلته لاړې شي هلته ورته بجلي ارزانه کړي، هلته ورته امن هم دی. داسې ساینسي لوبه روانه ده ستاسو. او مسله دا ده چې لانجه ختمیږي، دا به د واک او د اختیار د لاندې ختمیږي. د واک او د اختیار لاندې موږ مقدمه وګټله، عملي کول دي. نو د عمل په ځای چې کم سړی ناست دی، په کار دا ده عوامي نیشنل پارټي په هر ډګر به کوي، خو د عوامي نیشنل پارټۍ په نمایندګۍ په قامي اسمبلی کې یو سړی قام ونلی و، یو سړی پیغور دی دې قام ته چې بیخي یو سړی ورکېږي، یو سړی خو یې ناست دي که نه. لکه عوامي نیشنل پارټۍ د دومره سزا لایق وه چې دا قام یې ورکوي. کمزوري بیماري چا څه کړې ده په کوم وخت کې؟ یا په دې وخت کې ایمل ولي خان ناست دی د سینټ په فلور، نو د چا خبره کوي؟ خو د دې قام کوي که نه؟ او په هغې کې موږ ډرامې